د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د غیر رسمي اسایو له مخې 80,000 پښتانه ژوند کوي. دغه پښتانه زیاتره په پاشلي ډول په بېلابېلو برخو کې میشت دي، خو د کشمیر له مرکز سرینګر څخه 28 کیلومتره لرې په ګوټلي باغ سیمه کې د پښتنو یوه ټولنه له 125 کلونو څخه په یوه کلي کې ژوند کوي. دغه پښتانه که څه هم په پښتو ژبه خبرې کولی سي، خو بیا هم خپله ژبه په خطر کې بولي. په دغه کلي کې د پښتو زده کړې هیڅ مرکز نشته او موادو ته یې لاسرسی هم ستونزمن دی. دلته په پښتو کې لیټریچر باندې څه کار نشته، نه جات کې لوستی شي او نه جات کې ویلی شي. دا لیټریچر لوسته او د خالي مدر ټنګ دی، هغې په وجه باندې دا یو بل ته کومونیکیټ کېږي. دې لپاره څه مکتب کې نشته او نه بار هم داسې استادان شته چې کوم کورونو ته لاړ شي او پښتو خلکو ته وښیي، لیک وښیي او د دې لوستنه وښیي او وینا هم وښیي. په دغه سیمه کې د پښتو زده کړې د مرکزونو او کتابونو نشتوالی پښتو ژبه یوازې اوس په کورونو کې د کورنیو د غړو ترمنځ تر مفاهمې پورې محدوده کړې. دا زموږ یو مدر ټنګ دی، موږ چې کور یو بل سره خبرې کوو دغه د پښتو منې کوو، لکه نور څه میډیم زموږ نه دی. لکه دغه حق پښتو د مطلب خالي اوس محض دغه ژبې ته پاتې شي ده، یو بل سره کمیونیکیشن لپاره دغه پښتو کوو. د دې څه کتابونه موږ څخه نشته، یا زموږ لوسته یا لیکل د دې څه دې لپاره څه دغه نشته. له کورونو څخه بهر په تعلیمي او نورو ادارو کې د مفاهمې ژبه کشمیري یا اردو ده. دا خو ډېره یو غټه کمی ده زموږ د خلکو کې چې زموږ پښتو چې ده د یو لیمیټډ ده زموږ د یو علاقې ته. موږ چې بهر ځو، که هسپتال ته ځو، ایجوکیشن لپاره یونیورسټۍ ته ځو، کالج ته ځو، پښتو به ونه موندي چې نه پرې څوک پوهېږي. دغه پښتانه تر اوسه په شفاهي ډول د پښتو ژبې د پاتې کېدلو لامل له خپل قوم څخه د باندې د ودونو نه کول بولي. زیات تر ودونه چې کومه دي ځان کې خاندان کې خپل کې کېږي، هغه د انډوګیمي د وجې سره د پښتو چې ده د وخت پورې پرزرو ده. د کلي یو مشر ثناء الله خان یوسفزی چې پښتو شاعر دی او د هند حکومتي راډیو آل انډیا پښتو څانګه کې تر یوې لسیزې زیات کار کړی دی، د دغه کلي په ځوانانو کې د پښتو ژبې د ژوندي ساتلو مهمه وسیله ټولنیزې رسنۍ بولي. شکر په دې دی چې د وخت د انټرنیټ دوره ده، د هلکان د فیسبوک د دې لارې نه په پښتو باندې لږ لږ د شروع کړې ده. اوس یو بل ته کله کله پیغام په انګلیسي کې پښتو لیکي، کله په اردو کې پښتو لیکي، کله په پښتو کې پښتو لیکي، خو کوي مخکې دا یو ټکی هم دغه نو بې د هغې چې اسلامي درس وي هغه ته به دا ترجمه په پښتو باندې ورته. دوی غوښتنه لري چې د پښتو ژبې د ودې لپاره لوړو زده کړو او رسنیزو پروګرامونو ته ځانګړې پاملرنه وشي. او موږ غواړو چې زموږ یو کشمیر یونیورسټي کې د پښتو ډپارټمنټ او ډېر چې خلک ترېنه زده کړي او زموږ انټرنیشنلي زموږ ګیپ چې د لنګویج دا نورو سره موږ انټروډوس کړي. موږ دغه مطالبه ده چې زموږ دلته ریډیو کې یا ټي وي کې څه پروګرام زموږ راشي. که څه هم دوی هڅه کوي چې پښتو ژبه په خپل منځ کې ژوندۍ وساتي، خو وایي چې پرته له همکارۍ دغه کار ستونزمن دی. سرپرستي نشته دی. دلته یو شاید عبدالعلي صاحب راغلی و، پښتنو کې یو ډاکومنټري په دې باندې جوړول دغه وکړه، د نه ارتباط نشته دی او د افغانستان سفارت هم چندان کار نه دی کړی څومره چې ورته مناسب و. دغه پښتانه چې له لسیزو راهیسې له خپل ټاټوبي څخه لرې ژوند کوي، بیا هم له خپل هیواد او ژبې سره مینه نه ده کمه سوې. په افغان کې چېرته چې نقصان وشي، چېرته څه دماکي وشي یا څه وشي، نو هلته چې هغه خلک دغه ژبې دلته هم لکه زموږ خلک ډوډۍ موډۍ نه خوري، لکه مونږ جدا ځان نه یې ساتلی، همیشه له زړه کې ساتو. نوې سپرلې، نوي ګلونه، نوې نوې یارانې دي، د مرغانو په نوا کې نوې نوې ترانې دي. راشه بیا غاړه غړی شو، تیر به هیر کړو او پخلا شو، د نیمګړي ژوند سپرلې دي، د دیدن ښې بهانې دي.